بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د صفر میاشتې 12 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وژمې میاشتې 6 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د اسلامي امارت له مرکزي مسؤلانو سره لیدنه. د حقوقو قوانینو په جوړولو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د فقه د رول تر سرلیک لاندې سیمینار جوړیدل. او د اطلاعات او کلتور وزارت د میلمستونونو عمومي مدیر له لوري وګرځندویانو ته د ژباړن او موټرو اسانتیاو برابرېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د هرات والي د اسلامي امارت له مرکزي مسؤلانو سره وکتل. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي، د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور، مولوي حبیب الله آغا، د پوهنې وزیر او د انرژۍ او اوبو سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور سره لیدنه وکړه. په دې کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هرات ښاریانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرولو په باب خبرې وسوې. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار له مرکزي مسؤلانو وغوښتل چې هرات ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. یو سیمینار د هرات پوهنتون په همکارۍ د عروج استودیو لخوا د حقوقي قوانینو په جوړولو کې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د فقهي مجموعې د رول تر سرلیک لاندې جوړ سو. مسؤلانو وویل چې د دغه سیمینار له جوړېدو څخه موخه دا ده چې ځوانان له حنفي فقه سره اشنا کړي او زیات یې کړه چې په اوسنیو حالاتو کې باید ځوانان د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی لاره تعقیب کړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. دغه سیمینار د هرات پوهنتون په همکارۍ د عروج استودیو لخوا د حقوقي قوانینو په جوړولو کې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د فقه مجموعې د رول تر سرلیک لاندې جوړ سو. د دغه سیمینار ویناوال وویل چې د امام ابو حنیفه د فقه مجموعه د اسلامي نړۍ په اوسني عصر کې د نړیوالو حقوقي احکامو په تعلیب کې مهمه ده او باید عملي سي. د ویناوالو په وینا په دې فقهي مجموعې کې د بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او حتی اقتصادی موضوعاتو کتابونه هم شامل دي. راهنمودهای بسیار دقیق و تعیین شده‌ای که بر اساس سرشت بشریت و فطرت انسانی هست از سوی مجمع فقهی امام ابو حنیفه تدوین شده و میتواند بهترین کاربرد در عرصه بین‌المللی داشته باشد. هدف از این کنفرانس این است که شخصیت امام ابو حنیفه رحمه الله شخص برازنده و به عنوان یک مجتهد بی‌نظیر برای نسل جوان امروزی ما معرفی بشه. له بلې خوا دیني عالمان د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی له سیرت او فقه سره د ځوانانو په اشنا کولو کې د سیمینارونو جوړول اغیزمن بولي او زیاتوي چې حنفي فقه معتدل دی او په اسلامي ټولنه کې باید د حنفي فقه پر بنسټ حقوقي احکام وضع سي. مذهب امام ابو حنیفه مطابق به کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه و به این خاطر وقتی که مذهب مطابق به کتاب خدا و فرمایشات ازنا مطابق به سنت رسول الله است، این نیاز مبرمیه که ما به او عمل بکنین و از اونها استفاده بکنین. باید یادونه وسی چې امام ابو حنیفه رحم الله تعالی په اسلامي نړۍ کې د حنفي مذهب بنسټګر وو او په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات لارویان لري. له دې وروسته به بهرني ګرځندویان د یو ژباړن او ځانګړي موټر سره د بیرته راستنېدو تر ورځې پورې د هوایي ډګر څخه لارښود سي. د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د میلمستونونو او سیاحتي شرکتونو عمومي مدیر مولوي اسمت الله معروفي هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره وکتل.
په دې غونډه کې مولوي معروفي وایي چې له دغو بهرنیو سیلانیانو وروسته به له هوایي ډګر څخه تر هغې ورځې پورې لارښوونه کیږي چې له یوه ژباړن او ځانګړي موټر سره بیرته راستانه سي. د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د میلمستونونو او ګرځندوی شرکتونو عمومي مدیر وایي د ګرځندویانو لپاره یو شمېر ځانګړي موټرونه اخیستلي او د ګرځندوی د لارښوونې په څانګه کې یو شمېر ژباړونکي هم د ګرځندویانو د لارښوونې لپاره ګمارلي دي. د هیواد د میلمستونونو عمومي مدیر وایي دغه پروسه د ګرځندویانو د اسانتیا په موخه په پام کې نیول سوې ده. هغه وایي حکومت هڅه کوي چې ګرځندویانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال د ګرځندویانو شمیر زیات کړي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د دغه اقدام د هرکلي په ترڅ کې وایي چې دغه بهیر به په هیواد کې د ګرځندویانو د جذبولو لامل سي. ښاغلی حقانی د ګرځندویانو د شمیر زیاتوالي ته په اشارې سره وایي چې سږ کال ډیر شمیر ګرځندویان هرات ته راغلي دي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د پاسپورت اخیستو لپاره ګڼه ګوڼه له هیواده د تیښته په معنا نه ده. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی وایي پاسپورت ترلاسه کول د هر وګړي حق دی او د ترلاسه کولو لپاره ګڼه ګوڼه له هیواده د تیښته په معنا نه ده. ښاغلی حقانی وایي پاسپورت ترلاسه کول د هر وګړي حق دی او حکومت مکلف دی چې د هیوادوالو دغه حق ته پاملرنه وکړي. هغه وایي چې ځینې بهرني رسنۍ له دې فرصته په استفادې داسې اوازې خپروي چې خلک په هیواد کې پاتې کېدو ته لیوالتیا نه لري. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې اوس په هیواد کې امنیت ټینګ سوی او د بیا رغونې کارونه هم پیل سوي. خلک به په هیڅ صورت له هیواده ونه وځي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د سړي تښتونې، غلا او ناامنۍ په اړه د خلکو ویره لرې سوې او په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري. ښاغلی حقانی وویل چې هیڅوک دا جرأت نه لري چې زموږ د خلکو سوله ګډوډ کړي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورت مدیریت په دې وروستیو کې د پاسپورت د ویش لړۍ د پخوا په څیر ډیره کړې او هره ورځ 1500 پاسپورتونه ویشي. د هرات ښاروالۍ ادارې مسؤلانو له لوري د ښار د درېیمې ناحیې اړوند جادو د سرپوښه کانال د رغولو پروژې کار پیل سو. د ښاروالۍ د درېیمې ناحیې اړوند سرپوښه کانال د رغولو پروژه د 421 متر په اوږدوالي د ښاروالۍ ریاست د پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د هرات ښاروالۍ اداري مرستیال مولوي جلال الدین حقدوس، حقوقي سلاکار محمد اکبر شیرزاد، د درېیمې ناحیې امیر ملا ګل احمد رحیمي او د دې ادارې د اړوند برخو ځینو نورو مسؤلانو په شتون کې د هرات ټاور ودانیز شرکت له لوري افتتاح او پیل سو. د یادولو وړ ده چې د دې پروژې د رغولو چارې د مربوطه شرکت له لوري د 100 تقویمي ورځو په ترڅ کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د اطلاعاتو، فرهنګ او هنر د ګرځندوی له امیرانو او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د ساتنې له امیر سره یو ځای د کوندج له تاریخي سایې څخه لیدنه وکړه. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس له دغه تاریخي سایې څخه د لیدنې پر مهال د تاریخي ابداتو پر ساتنې ټینګار وکړ او دغه سیمې د دغه ولایت له مهمو تاریخي ابداتو څخه وبلله. مولانا حقانی د دغه تاریخي ځایونو د امنیت د تامینولو په ترڅ کې د دغه ودانیو په شاوخوا کې د ناقانونه ودانیو پر مخنیوي ټینګار وکړ. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس څرګنده کړه چې د کوهندج تاریخي سیمه له تاریخي او معنوي لحاظه د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره ځانګړی اهمیت لري. د شاهزادګانو زیارت یو له پخوانیو تاریخي ځایونو څخه دی چې د کوهندج په نوم پیژندل کیږي. د یادونې وړ ده چې هرات تر 800 ډیر تاریخي ابدات لري خو ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره یو شمیر هټیوالو وکتل او په دې کتنه کې خپلې ستونزې مطرح کړې. د شپږمې ناحیې دغه هټیوال وایي چې د برېښنا پرې کېدو د دوی دوکانونه زیانمن کړي دي. دوی وایي که د برېښنا د پرې کېدو ستونزه هواره نه شي هر ورځ به دوکانداران له ستونزې سره مخ شي. په همدې حال کې مولانا حقانی د هټیوالو د ستونزو د اورېدو پر مهال وویل چې په دې اړه به اړوند مسؤلانو ته خبر وکړي. د هرات ښار د عالي لیسو او دیني مدرسو د 12م ټولګي زده کوونکو لپاره د هڅونکي معلوماتي سیمینار جوړ سو. د عاطفي بنسټ په ځانګړي ډول د هرات ښار د لیسو او دیني مدرسو د 12م ټولګي د زده کوونکو لپاره
د سیمینار دومه دوره د پوهنې ریاست د عمومي زده کړو د مرستیال، د عاطفي بنسټ مرستیال، د ساینس زده کړو امیر او د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل، د تجربوي عالی لیسې مدیر او نورو په ګډون د همدې لیسې د 12 ټولګي له 500 زده کوونکو په حضور ترسره سو. دغه سیمینارونه د عاطفي بنسټ لخوا او د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ په ټولنه کې د ځوانانو د رول او مسؤلیت په اړه د زده کوونکو د هڅونې، پوهاوي او هڅونې په ژوند کې د اهدافو ټاکل، ټولنیز ننګونې، پلان جوړونه، مثبت فکر او د ازموینې معلومات پکې شامل دي. په دغه کنفرانس کې د پوهنې ریاست مرستیال مولوي عبدالجلیل مزمل په خپلو خبرو کې د عاطفي بنسټ له ارزښتناکو کړنو څخه د قدردانۍ په ترڅ کې په خپلو خبرو کې د ځوانانو دنده او مسؤلیت وټاکه ترڅو علم حاصل کړي او خپل ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي او خپل هیواد او د محصلینو د هڅونې په څرګندولو سره هغه ته بلنه وکړه چې له ستونزو سره په مبارزه کې ستړي نشي. له بلې خوا د عاطفي بنسټ مرستیال عبدالظاهر ارشاد د دغه بنسټ د فعالیتونو د یادونې په ترڅ کې وویل ټول هغه محصلین چې غواړي د بریالیتوب په لاره کې ګام پورته کړي باید پوه سي چې څه غواړي او د دې ترڅنګ د اخلاقو د رامنځته کولو په برخه کې هم هڅې وکړي. دوی باید د بریالیتوب په لاره کې په مینه سره مخ سي او د زده کړې یوه شیبه له لاسه ورنه کړي. د تجربوي لیسې امیر بشیر احمد فیضي په خپلو خبرو کې ځوانان وهڅول چې د ژوندانه له ننګونو او ستونزو سره مبارزه وکړي او په دې وروستیو کې د ساینس مرکز غړی او د پوهنې ریاست یو تن روزونکی محمد رضا رحیمي زده کوونکو ته اړین شیان تشریح کړل. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو تن د نشهیي توکو د قاچاقو په تړاو ونیول سو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشهیي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت د یو کشفي عملیاتو په ترڅ کې یو تن د دې ولایت له اړوند ګذره ولسوالۍ میر داود له دروازې څخه د نشهیي توکو د قاچاق په تړاو نیولی دی. له دغو کسانو څخه 30 کیلوګرامه شیشه نشهیي توکي ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د پولیسو لخوا 4 تنه د غلاو په تړاو ونیول شول. د هرات امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیریت د تښتونې امریت منصوبینو د پلټنو په ترڅ کې 4 تنه غله چې د دغه ولایت له عامو خلکو څخه د توپنچې په ذریعه غلاوې کولې د عملیاتو په بهیر کې ونیول. له یادو غلو څخه 1 میل توپنچه ترلاسه شوې او اوس مال د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات شهر المر الوره درجه 18 تیتای 19، غوریان المر الوره درجه 18 تیتای 60، کراخ المر الوره درجه 12 تیتای 18 او پشتون زرغان المر الوره درجه 14 تیتای 21. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د اسلامي امارت له مرکزي مسؤلانو سره لیدنه. د حقوقو قوانینو په جوړولو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د فقه د رول تر سلیق لاندې سیمینار جوړیدل. او د اطلاعات او کلتور وزارت د مېلمستونونو عمومي مدیر له لوري وګرځندیانو ته د ژباړن او موټرو اسانتیاو برابرېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته راسپارم.